لا اله الا الله محمد رسول الله شنو بدي ژوند ډېر تنګ شوی دا لار ته ځه دې الله ته زه ته ورته نه ما دې دې دا راته شي او زه د شرط راغلم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما په ما هم شي نو زما بچو کړل چې په واسه د دسته چې تاسو مرسته او تاسو کومه مې ولیدل او ما تاسو ته سره مسجو او په جال بات کې دې السلام علیکم روزانه ستړی مشي جوړ په خیر صحت مو خدای ته زموږ ورور یې مسلمان ورور مې چې ته په نهاره باندې زه انشاءالله حرکت کوم ستا لپاره درځم تر څو ستا روژه ماته او ستا وخت تېر شي نو الله رب العزت دې عزتمنده لره ژوند دی ټول په منډه منډه لکه لوبه داسې ډېر ناویده ډېر زنګوي لکه له خوبه داسې محمد رسول الله کاري صاحب کلي ګلاره ته باشه چې دا اوس به درې ماشومان خیرات پسې لیکي کلي کلي مې خدای دې دا روژه ته باندې کافر کړي لا اله الا الله محمد رسول الله شنو بدي ژوند ډېر تنګ شوی دا لار ته ځه دې الله ته زه ته ورته تا ته مې سودا م راوړې ټوله هره میاشت خرچه زه په اخلم په غاړه نه زه ټوله میاشت خرچه په اخلم په غاړه صحیح دی نه زه یم که نه زه یم راکړه غېږه زه یم والله چې هره میاشت دې پوښتنه کوم والله چې ګوره هره میاشت دې پوښتنه کوم په والله چې زه والله چې هر وخت زه پوښتنه کوم قسم په الله چې هره میاشت دې په ما درته حواله کوم چې راتلم نه درته پیسې لېږم نه زه یم نه راشي زه یم که نه کالي م درته کوم سودا م درته راوړم هره میاشت راځم درته بس نه زه د کابل نه ستا لپاره راغلی یم ته زما ورور یې ورور راځه بس خلاص هر څه به وشي هغه وکړه تا ته مې هر څه راوړي تشویش به نه کړې ښه داسې فکر وکړه ورور دی یم زه ښه زه مجاهد یم الله دې عزت قسم په الله چې والله کوي چپ قسم په الله چې ټوټه بدنونه مې لیدلي ټوټه بدنونه په والله که ما ژړلي قسم د په ژړا کړم او خانانو قسم په الله ستاسو په څنګونو کې دغسې مظلوم افغانان پراته دي او تاسو بېغیرته د دوی پوښتنه نه کوئ لعنت دې په هغه مالداره باندې شي 100 لعنت دې ورباندې شي چې په څنګ کې همسایه د لوږې نه ویده کېږي او دا خبیث او نجس په مړه خېټه باندې ډوډۍ خوري په والله که چا په ژړا کړی یم زه مړو ته په والله که په ژړا شوی یم خو ده په ژړا کړم زه نه ګوره زه به تا ته یو خبره وکړم ښه ګوره ښه ایوب علیه السلام د موږ تاسو پیغمبر دی ښه راځه ته کښېنه زه تا پوه کړم راځه ایوب علیه السلام پیغمبر و او پیغمبر و د هغه پاچایي و په ملک کې بیا د هغه 12 ښځې وې او داسې ماشومان نو الله تعالی داسې یو امتحان پرې راوستو چې شیطان او د الله تعالی یو مقابله شوه الله تعالی شیطان ته وایي چې زما بندګه
زما بندگان ما په هیڅ حالت کې نه پرېږدي. ښه ایوب علیه السلام کې دومره مرض ولګېدو ته خو ډېر ښه ټولې بیبیانې لاړې که نه ماشومانو باندې چت راوغورځېدو ختم شول. اوس ګوره که نه اوس ګوره ایوب علیه السلام په بدن کې دومره خطرناک تکلیف ولګېدو چې بدن کې سوري پیدا شول. ته خو ډېر ښه مرض دونه زیات شو چې ده ته به 100 مترو کې څوک نشو نږدې کېدی نو بدبوی کو. بیا په دې ټایم کې ده بیا ویل چې یا الله ستا په دې حالت او په دې امتحان شکر رضا ده ځکه ته یې اوس الله کولی شي ستا په ځای ما داسې کړي. الله قدرتمند او قوي ذات دی خو دا ته چې کړی دا نه دی دا ګوردې بس مه بوله دا ته الله باندې ګران یې ته په الله ګران یې دا امتحان دی دا دنیا خو فاني دنیا دی په 10 کاله بعد موته نه یو. ته ما ولیدې چې واقع د مستحق یې زه چې ما ویلي چې په غره کې مستحق وي ځان نسوم نو ته زما ورور یې خیر مروره ته زما ورور یې چې هر خدمت یې زه یم وروره هېڅ تشویش ونه کړي نه بعد محترم راځئ د دغسې اشخاصو لاسنیوی کوي وکړي. زه نو ډېر تنګ شوی یم په دې خپل ژوند باندې صاحب چې د مرګی ښه دی دا واړه بچي ماله کالي غواړي بېګا مې دا لور ماته وایي ټول الله دا سره سپکو دارو به راوالو وبې خورو ته به دوی څه شی وکړو داسې داسې خو تاسو جوړ دی ما کار کولی شو ډېرې مې کولی شو ما به کړی محترمو دا امتحان دی دا فاني دنیا ده دا فاني دنیا ده دا تېرېدونکې دنیا ده دلته نور هېڅ په در نه خوري. دا ستا دا دې تا دا ستا صحیح دی دا ستا راشه خورې دا ستا دغه پیسې دي د ماشومانو د اختر او بس زه بیا هم راځم بس ما ته دعاګانې کوه دا د روژې خرچه بس ما ته غېږه راکړه اوس نه خوشحاله لکلو بداسي ډېر لا